امنیتي ځواکونو کندهار کې 18 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال په دې ولایت کې 18 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار نظامی شورا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه عملیات د دې ولایت پنجوایي، ارغنداب او میوند ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور مرګوني ټپیان شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي په یادو تصفیوي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو واراده پولډر موټر، 3 بابه پټنځایونه او یو شمېر نور مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د خبرپاڼې په حواله په یادو عملیاتو کې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ ډول تلفات نه دي اوښتي او د ترهګرو د ځپلو په موخه ګډ تصفیوي عملیات په شدت دوام لري. د چارواکو په خبره دغه عملیات د ارغنداب ولسوالۍ تر تصفیې وروسته د بابا صاحب ګډو نظامي عملیاتو د دوهم پړاو یوه برخه وه چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه پیل شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا له خپل اړخه په جګړه کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د موټر بم بریدونو او مخامخ جګړې پر مهال امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په کندهار کې د وروستیو جګړو له امله له بېلابېلو ولسوالیو زرګونه کورنۍ ښار ته ګډه شوي دي چې سرپناه ځایونه د نشتون ترڅنګ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دوحه کې د طالبانو او افغاني لوري ترمنځ د سولې مذاکراتو پر کړنلارې د هوکړې سربیره د کندهار په شمول د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود شوی دی او عام افغانان د جګړې له ښکیلو اړخونو غواړي چې ژر تر ژره دې اوربند وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.